تاسو دې تفسیر ته په غور باندې وګورئ. دا هغه وخت تفسیر دی چې د عمران خان د کم وخت د کورسې لا کوز کړو او د ټولو خلکو وډ استعمال کړو، د عمران خان خلاف استعمال کړو او عمران خان د کورسې لا کوز کړو. دی وخت کې علي محمد خان ځان ولاړ او دی علي محمد خان دا خبره وکړه زما مرشد هم د کورسې لا کوز کړو، زما مرشد په دې کورسې باندې ډیر زر کینی او هغه وخت لري نه دی، هغه وخت نږدې دی انه او د ټولو خلکو وخاندل او په خندا شلو. دا څه لیوانه شوی دی نو دی وخت علي محمد خان د ځان ولاړ او دا خبرې کولې زما مرشد د کوز کړو خو ډیر زر بکینی نو نه ټول د خپته ولګي دا ثابت شله چې دی عمران خان خیر مخالفینو د ټولو شکست وخوړ او دی عمران خان او علي محمد خان چې کومه خبره کړې وي هغه سچ او ثابت شلې. ځکه چې عمران خان نو تاسو ته پته عمران خان په کومه طریقې سره وزیر اعظم دی شی هم نه دی نو حق حقدار دی چې وزیر اعظم شي نو د هر سړي ته اوس پته ولګي دا نو علي محمد خان چې کومه خبره کړې وي هغه سچ او ثابت شلې نو دی چې د عمران خان کوم مخالفینو دی ټولو اوس در په در دی نو یو بل پسې خبرې کوي نو د علي محمد خان دا خبرې بالکل دا وخت خبرې کړې او هغه خبرې ثابت شي. او ما دا تاسو رحم دا ویډیو دا خبرې به مخې ته راوړو دا ویډیو او دا ویډیو کتلو ډیره مهرباني. والسلام.